د نن ورځې څو مهم او تازه خبرونه درنو لیدونکو ستړي مشئ. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي امریکا د بشار اسد د واکمنۍ د نسکورولو امر نه وکړی. له امریکایي رسنیو سره په خبرو کې جک سلیوان ویلي امریکا د بشار اسد د واکمنۍ د نسکورولو لپاره د سوریې د واکمنۍ ضد وسلوالو په برید کې کوم رول نه دی لوبولی او نه هم د برید لپاره کومه لارښوونه کړې ده. هغه ویلي چې اوس په سوریه کې د پرمختګ لپاره ډېرې وارې شته. امریکا به اوس په سوریه کې له ټولو ډلو سره په ګډه کار وکړي. له بل پلوه رویټرز خبري رسنۍ راپور ورکړی چې په دمشق کې د اسرائیل لخوا د 2 درندو چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. اسرائیلي الوتکو دا رنګه په هومس او درعا کې هم په ګڼو سیمو بمبارۍ کړي دي. له بل پلوه ایران د سوریې پر خاوره یرغل وغانده. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویاند د سوریې پر ګولان او نور سیمو یرغل وغانده. نوموړي د اسرائیل پر ملاتړو لویدیځو هیوادونو د اسرائیل د دغه قانون ماتونې پر چوپتیا نیوکه کړې ده. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اسرائیل استازي امنیت شورا ته په یو لیک کې لیکلي چې د ګولان په سیمو کې د اسرائیل یرغل کوچنی او لنډمهاله دی. اسرائیلي استازي په خپل لیک کې کاږلي چې اسرائیل په سوریه کې د وسلوالو ډلو په جګړه کې لاسوهنه نه کوي. د دوی دغه کړنې د دوی د خپل امنیت لپاره دي. اخوا حماس د سوریې وګړو ته د ازادۍ او عدالت په مبارزه کې د بریالیتوب له امله مبارکي ویلې په داسې مهال کې چې د لبنان حزب الله په سوریه کې بدلون خطرناک بللی دی. کاناډا هم د بشار اسد د واکمنۍ د پای ته رسیدو هرکلی کړی په داسې وخت کې چې بریتانیا، فرانسې، جرمني، اتریش او یونان د سوریې د کډوالو د غوښتنلیکونو بهیر ځنډولی دی. جرمني او فرانسوي چارواکي وایي چې د سوریې له نوي مشرتابه سره د بشري حقونو د اصولو او د توکمونو او لږکیو د خوندیتوب په شرط همکارۍ ته چمتو دي. د یادو هیوادونو مشرانو ویلي چې په سوریه کې یې د جنګیالیو له مشرانو سره د همکاریو په اړه بحث کړی دی. د جرمني د لومړي وزیر په خبرپاڼه کې راغلي دواړو لورو هوکړه وکړه چې له نوي مشرتابه سره به د بشري حقونو د اصولو او د توکمونو او لږکیو د حقونو د ساتنې په شرط همکاري وکړي. که څه هم هیئت تحریر شام ډله د امریکا په ګډون د ګڼو هیوادونو لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کېده، خو د بشار اسد د واکمنۍ په ړنګېدو سره ځینې هیوادونه غواړي له هغې ډلې سره همکاري او اړیکې ولري چې تر دې وړاندې یې د ترهګرې ډلې په توګه پیژندله. دا په داسې مهال کې ده چې قطر هم له دغې ډلې سره اړیکه نیولې ده. د یوې باوري سرچینې له رویټر سره په خبرو کې ویلي چې قطري استازو د دونۍ یا دوشنبې پر ورځ د هیئت تحریر شام ډلې له پلاوي سره خبرې اترې کړي دي. یاد چارواکي ویلي د قطر موخه دا ده چې د واکمنۍ د لیږد پر وخت له آرامۍ څخه کار واخیستل شي او همداراز د دولت لوی ادارې او بنسټونه خوندي وساتل شي. د سوریې د ولسمشر بشار اسد د واکمنۍ له ړنګېدو سره یو شمېر سوریایي او آن لبناني وګړي په پټو بندخونو کې د خپلو خپلوانو په لټه کې دي. په سوریه کې واکمنو ډلو د پټو بندخونو او بندیانو د خوشي کېدو په اړه پلټنې پیل کړي دي. یو شمېر رسنیو په ترکیه کې میشت د تری تم شوو بندیانو د ټولنې د شمیرو پر بنسټ لیکلي چې په دغو پټو بندخونو کې څه باندې 1000 سوریایي او لبناني وګړي بندیان دي. د الجزیرې د راپور له مخې د بشار اسد د واکمنۍ تر ټولو لویه بندخونه سیدنایا بندخونه وه چې د دمشق د شمال په 30 کیلومترۍ کې پرته ده. په سوریه کې واکمنو ډلو تر هغه وروسته د پټو بندخونو د موندلو هڅې پیل کړي دي چې د اسد د واکمنۍ له نسکورېدو سره د بندیانو د وږي پاتېدو په اړه اندېښمن وو. که څه هم ویل کېږي چې یو شمېر کورنۍ د خپلو خپلوانو د ژوندي پاتېدو تمه نه لري، خو بیا هم هڅه کوي چې په دې اړه معلومات ترلاسه کړي. په سوریه کې د وروستیو پرمختګونو یوه ویډیو ښیي چې یاغیان د سوریې له مشهور سیدنایان زندان څخه لسګونه ښځې خوشي کوي. سیدنایان زندان د سوریې د تر ټولو بدنومه زندان دی
چې د بخښنې نړیوالې ټولنې د څېړنو له مخې پکې ډله ایز اعدامونه او ربړونه دود وه. ویل کېږي چې په دغې بندخونه کې د اسد د واکمنۍ د مخالفانو سلګونه پلویان ربړېدل او اعدامېدل. د روانې اونۍ د خالي یا شنبې پر ورځ تحریر شام ډلې اعلان وکړ چې د هومس ښار له نیولو سره یې د څه باندې 3500 بندیان د دې ښار له پوځي بندخونو څخه خوشي کړل. د یو شمېر راپورونو له مخې له 2011 تر 2018 زیږدیز کلونو پورې د سوریې په زندانونو کې څه باندې 10,000 بندیان یا اعدام شوي او یا د ربړونو او د روغتیایي چوپړتیاو د نشتون له امله مړه شوي دي. د ترکیې د اپوزیسیون د جمهوریت غوښتونکي ګوند مرستیال ایلخان اوزګل د سوریې د وضعیت په اړه د خپل ارزونې په ترڅ کې ټینګار وکړ چې هیواد په سوریه کې د افغانستان په شان جوړښت نه غواړي. هغه په سوریه کې د افغانستان په شان د یو جوړښت د احتمالي امنیتي خطرونو په اړه خبرداري ورکړ. د ترکیې د اپوزیسیون د وګړو د جمهوریت غوښتونکي ګوند مرستیال د دوه یا دوشنبې پر ورځ د لیندۍ پر 19 ویلي موږ دا غوره نه بولو چې افغانستان ته ورته جوړښت ولرو. موږ پوهیږو چې دا د ترکیې لپاره امنیتي خطرونه رامنځته کولی شي. ایلخان اوزګل د ترکیې له واکمن عدالت او پراختیا ګوند څخه وغوښتل چې په دې برخه کې د مخنیوي هڅې وکړي. هغه دا هم ویلي چې د سوریې له اوسني وضعیت ته خوښ نه دی. د ترکیې د وګړو د جمهوریت غوښتونکي ګوند مرستیال ډیره کړه موږ د سوریې واکمنۍ ته ترجیح ورکوله چې پر دغه هیواد واکمنه شي. خو دا د بشار اسد د شتون په معنا نه وه. دا ممکنه وه چې یو صالح مشر چې د ټاکنو له لارې واک ته ورسیږي واکمن شي. هغه ټینګار وکړ چې ویشل شوې سوریه به د ترکیې لپاره یو امنیتي خطر وي. د ترکیې د وګړو جمهوریت غوښتونکي ګوند غړي په داسې مهال کې د سوریې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې ترکیه د ناټو د یو غړي په توګه په سوریه کې له سیاسي او وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. ترکیه په افغانستان کې د اسلامي امارت د کړنو او تیرو 3 کلونو بشري حقوقو د وضعیت په اړه له څه ویلو څخه ډډه کړې ده. د هندي رسنۍ ANI خبري رسنۍ راپور ورکړی چې د دوه یا دوشنبې پر ورځ په ډیلی کې شاوخوا 40 ښوونځیو ته د برېښنالیک له لارې د بمي چاودنو ګواښ شوی دی. د دغو ګواښونو له ترلاسه کېدو وروسته پولیسو په ټولو ښوونځیو کې پلټنې پیل کړي دي. په هند کې په روان کال کې د ښوونځیو په ګډون د اورګاډو تمځي او الوتځي هم د سلګونه بمي چاودنو له ګواښ سره مخامخ شوي دي. په هند کې هوایي شرکتونو او ډګرونو ته د کال له پیل څخه د نومبر تر نیمایي پورې تر 1000 ډیر د چاودنو ګواښونه شوي او په ورته موده کې په دې تړاو بیا 12 کسان نیول شوي هم دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.